مکه مکرمه کې مسجد حرام کې لږه موده مخکې یو سړی ناستو برقه کې ورسره زنانم ناسته د یو طرف ته ناستو د برجې شاته او د حرم شریف په هغه ګیلاسونو کې زمزم اوبه هغه ځان سره ایښي دي او ډوډۍ په تیلی کې ده او د هغې نه دواړه ډوډۍ راوباسي او په هغه اوبو کې یې خوشتئ او بیا هغه خوري. نو بیا یو خادم تپوس کوي چې تاسو بار نوځئ هوټلو طرف ته، هلته خو قسم قسم خوراکونه میلاویږي او بعض اوقات پکې مفت خوراک هم میلاو شي. خلک خیراتونه کوي په مفتو کې حجیانو ته عمرو والا ته زایرینو ته خلک خوراکونه ورکي، پیسې هم پې ونه لګي. نو تاسو خو څو ورځې وشي موږ مو وینو، کله د شپې کله د ورځې دغه ځای کې یو طرف ته تاسو کښېنئ او اوبو کې بیا ډوډۍ خوشتوئ او دا تاسو خورئ. نو هغوی ورته وایي چې موږ د ډېرې زمانې نه دا اراده کړې وه چې که خدای پاک موږ حج ته بوتلو دغه دعا به مو کوله او موږ خو ډېر غریبانانو، نو یو پیسه یا دوه پیسې دا به موږ جمع کولې. نو په هغې باندې چې 25 کاله 10 کاله موده په هغې کې تېره شوه، نو سږ کال زموږ د دواړو هغه پیسې د داخلې برابر شوې. نو موږ د کور نه دا اراده کړې وه چې موږ به په خوراکونو باندې پیسې نه ضایع کوو، بس دومره پیسې میلاو شي چې هغه پاکو ځایونو ته مو خدای پاک بوځي او نور ګزاره د خیر دی موږ به یې کوو. نو دا روټۍ په تیلی کې چې موږ سره دي دا مو ځان سره د پاکستان نه راوړي دي او بس په دې باندې هغه زموږ د دواړو ګزاره روانه ده. د اوبو کې خوشتکو او هغه اخرو بیا ورپسې زمزم وسکو او بس بیا ښه طوافونو ته ورښکته شو او طوافونه کوو، منځونه کوو او د الله د کلام تلاوت کوو. ښه په خوند مزه باندې زموږ هغه وخت تېرېږي.